کله چې مرګ هیر شي انسان فکر کوي چې دا دنیا د تل لپاره ده د مال راټولولو پسې منډې وهي د مقام شوق لري ګناهونه ورته اسانه ښکاري او د آخرت تیاری یې هیر کړی وي خو حقیقت دا دی چې مرګ هیڅکله خبر نه ورکوي نه د شتمنو لپاره استثنا شته او نه د واکمنو لپاره قرآن کریم فرمایي هر نفس به د مرګ خوند څکي او حضرت محمد علیه الصلاة والسلام موږ ته فرمایي یعنې د خوندونو ماتونکی مرګ ډېر یاد کړي مرګ د انسان غرور ماتوي زړه نرموي او د الله جل جلاله لور ته د راستنېدو سبب ګرځي د صحابه ژوند ته وګوري هغوی د مرګ په یاد کې داسې ژوند کاوه چې هره شېبه یې د آخرت لپاره تیاری نیولی و راځئ چې ځانونه غافله نه کړو ځکه مرګ په ناڅاپه راشي او خوشبخته هغه څوک دی چې مخکې له مرګ خپل عملونه جوړ کړي ګرانه وروره که دا پیغام دې زړه ته ولګېد نو دوا او درمان چینل سبسکرایب کړه او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړه